الله الرحمن الرحيم. العقيدة الطحاوية عقیده دسی عقیده چې منسوب ده امام طحاوی رحمه الله تا. المسمات چې نامدار ده په بیان د عقیده د اهل سنت والجماعت باندې. دې کې بیان د سنت او د جماعت شوی دی، یعنی د اهل سنت والجماعت عقیده پکې بیان شوی ده. د مصنف ترجمه او داغه حالات زندگی، داغه شجره نسب اوستاسو صفحه نمبر 3 کی ذکر دا چې هو احمد ابن محمد ابن سلامه ابو جعفر طحاوی الازدی الحنفی المصری. دا احمد ابن محمد سلامه دی. احمد نامه دا زوی د محمد او د نیکه نامه سلامه ده. کنیه ابو جعفر دا لقب طحاوی دی او دا غرنگی حنفی مذهب دی. امام جلیل دا یو بزرگ امام دی، اطرافو کې مشهور دی. مشهور فی الافاق ذکره، په آفاقو کې په کنارو د ځمکه کې د ذکر حسن مشهور دی. 230 هجری کې پیدا شوی دی او 321 کې وفات شوی دی. نو ټول عمر 91 کال جوړیږي. دغه مامو داغه نامو مزنی شافعی رحمه الله، شافعی مذهب او د مامو دغه د امام سره سبق ویل واغه استادو. خو د امام طحاوی رحمت الله علیه با اکثر د احناف کتابونه کتل، دا به مطالعه کول. دا مامای داسي د احناف سره ډیر جوړ نه ونه دی. خوري ته غوسه شو، ورته وی چې والله لا یجیء منک شی، والله کته نه سم جوړ شي، ځا تا نه وسم نه جوړیږي. امام طحاوی رحمت الله علیه په دې خبره ډیر غوسه شو او د ماما نه را پاسې دو او د ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب د فقه تعلم شروع کو. بس فقه حنفی یادوله. نو بیا د دنه یو لوی امام جوړ شو او کله به چې د درس کولو او یا به یو مشکل مسله کې جواب چاله ورکو، نو فرمایل بی رحم الله خالی لو کان حیا لکفر عن یمینه. زما مامو باندې د خدای تعالی رحم وکي، هغه ما ته ویلو چې والله کته نه سم جوړ شي. نن ګوره څومره غټ امام چې مجتهد را نه جوړ شوی دی او هغه د مشکلاتو کې زه فتوی ورکوم، مشکل او دا غرنګ مغلق مسائل زه حل کوم. نن که زما مامو جان ژوند دی هغه به د خپل قسم نه کفاره ورکړو، ځکه چې قسم کې بهانه سو هغه ول تانه سن جوړیږي او دغه د ایمان لوي سړی جوړ شو. د فقه حنفی د ابي جعفر احمد ابن ابي عمران نام زده کړو او شام کې د ابا حازم عبدالحمید چې قاضی القضات او د غسر ملاقات شو. او د امام طحاوی رحمت الله علیه امام فی الحدیث والاخبار هم دی او د سما د حدیث او د ډیر مصریین علماو نه کړی دا او د هغه غرباو چې هغه کم مسافر علما به مصر ته راتلل، نو دا غینم د سما د حدیثو کړی دا. د امام طحاوی رحمت الله علیه تصانیف دا ډیر زیات دي او ټول هغه بالکل معتبر دي، مقبول عند العلماء دي. لکه یو تصنیف د احکام القرآن دی، دویم کتاب معانی الاثار دی، مشکل الاثار دی، مختصر دی، شرح د جامع کبیر، شرح د جامع صغیر هم کړی دا، کتاب الشروط الکبیر والصغیر دام د لیکلی دی او دا غرنګي اوسط والمحاذر دام د لیکلی، سجلات و وصایا فرائض د امام سے مراکب کې کتاب لیکلی، تاریخی کبیر و نوادر دام د لیکلی.
الفقيه والرد على ابي عبيد فيما اخطا في اختلاف النسب دام د لیکلې پیسې ابن عبان یو رد لیکلې حکم ارادی مکه تا دام د یو کتاب دی قسم الفی والغنائم دام د کتاب دی او د تهاوی زکه چې دا تهیه چې مصر کې یو کریوا دا غي ته د نسبت شوی دی امام سیوطی رحمت الله علیه د ذکر کړی دی حسن المحاضره فی حفاظ الحدیث دا د امام سیوطی کتاب دی علامه طحاوی رحمت الله علیه دا یو سکه یو معتمد فقيه انسانو دغه رستو مصر کې دغه عالم فقها او حنفیو کې بیا پیدا نشو دغه تفصیل سره حالات زندگی د عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه کتاب کې الفوائد البهیه فی تراجم الحنفیه کې ذکر دی او دغه باره کې علامه شامی رحمت الله علیه په خپل رساله عقود رسم المفتی کې وایي چې د علامه طحاوی رحمت الله علیه من ارباب الترجیح و دی او د طبقه الصالحی شخص دی د چې کوم هغه او طبقات د فقها او د احناف دي هغه کې امام طحاوی رحمت الله علیه د درېمې درجه فقيه دی او د من اهل الاجتهاد دی خو فی المسائل چې کوم مسائلو کې د صاحب مذهب نه فتوا نه و روایت نه و په دغه مسائلو کې امام طحاوی رحمت الله علیه من اهل الاجتهاد دی دومره ډیر دی نور به سبا وایو ان شاء الله دا